باندې نوې تیږه ناوې تیږه ناوې تیږه ښه لیدونکو دا د ناوې تیږې سیمه ده ناوې تیږه قدرمنو لیدونکو دا نو سپینې شګې طرف ته یوه منطقه ده دا نو بیا د پیریانو غونډۍ په نوم یادیږي دغه غر نه پوهېږم چې همداسې سوری دی خو زه څومره فکر کوم داسې سوری شوی ده جوړ شوی ده البته په پخوا وخت کې نو دا هم ډېره مشهوره سیمه ده او ډېره مشهوره منطقه ده دلته هم دغه د مختلفې ونې لکه جلغوزي او همداسې نورې ونې چې دي هغه هم په دې سیمه کې د لاندې بیا داسې ښکلې پټي اوس بیا کرل کیږي البته د بل فصل لپاره نو پکتیا ټوله دغسې شنه ده غرونه یې دغسې شنه دي او دغسې ښایسته سیمې لري او بیا نو چې سپینې شګې ته ورسېږي سپینې شګې خو بیا بیخي ښایسته ده او نور هم ښکلا زیاته لري خو دا ځای هم دغه د پیریانو غونډۍ هم ډېره مشهوره غونډۍ ده ډېر خلک د دې سیمې څخه چې تېرېږي حتما د دې سیمې په اړه لږ معلومات ترلاسه کوي خو ما سره چې د کوم دوستانو ډېر ویل چې دا د پیریانو په غونډۍ باندې مشهوره ده اریوب ځاځي ولسوالۍ پیل ده او اریوب ځاځي ولسوالۍ له دغه ځایه شروع کېږي او له دې نه وړاندې بس بیا نو د اریوب ځاځي ولسوالۍ نورې سیمې راځي خو دا یې د اریوب ځاځي ولسوالۍ مرکزي بازار ده
کار اسانه ده ټول کور ولاکه